دلته الله پاک دو خبرې ذکر کوي. یو توای اتباع او بل توای اطاعت. اتباع او اطاعت کې څه فرق دی؟ اتباع دې توای چې زمونږ استاد پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه ژوند اختیار کړي، څنګه رویه اختیار کړي دی، هغه که چاته ویلي نه دي چې داسې وکړي، ته د هغې په لار او په نقش قدم پوره را روان شي. یعنی په هغه شیانو کې د نبی علیه السلام پسې تلل چې چاته نه دی ویلي چې داسې وکړي. لکه مثال دا شو، نبی صلی الله علیه وسلم چې کله په پیغمبرۍ باندې مبعوث شو، پیغمبر شو، هغه د دنیا هیڅ کار نه دی کړی. هغه یوازې کار دا و، دعوت، جهاد، د الله د دین پیغام خلکو ته رسول. دا یو مثال وایم. نو یو کس دی هغه د ژوند مقصد د الله دین ګرځوي، هیڅ د دنیا کار سره کار نه لري، نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع دی. دا اوچته مرتبه ده چې یو سړی دا وکړي چې هغه د ژوند مقصد بس دین وګرځوي. نو تاسو ذهن کې به دا راځي چې که چېرته دا خلک د نبی علیه السلام اتباع شروع کړي نو کار د دنیا نه کوي، نو دا خلک به بیا څنګه کېږي؟ الله رب العزت ډېر اوچت ذات دی. کوم انسان چې خپل ژوند د الله د دین دپاره وقف که، الله د دنیا کارونو نه الله دا انسان بېغمه کوي. خو دا ګوره یقین غواړي، دا هر سړی بیا دا کولی هم نشي او نه په هر چا باندې دا لازم دي چې هغه د اتباع مرتبې ته ځان ورسوي. خو دا ډېر اوچته مرتبه ده. خو دویم شی بیا وروستو آیات کې الله ذکر کوي، هغه هم درته وایم. نو دا ډېره اوچته مرتبه ده. نبی علیه السلام چې په کومه لاره تللی، نبی علیه السلام چې کومه طریقه استعمال کړې د ژوند، نو دا ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې اختیارول، دې ته اتباع درجه وایي. نو دلته الله دا خبره ذکر کوي چې کوم انسان دا غواړي تحبون الله، چې د الله مینه کول غواړي د الله سره، چې الله سره مینه وکړي او الله تاسو سره مینه وکړي، فتبعوني، زما پسې روان شي. که دغه مرتبې ته ځان رسول غواړي، یحببکم الله، نو الله به تاسو سره مینه شروع کړي. بیا د انسان نه د الله ولی جوړیږي، ولی ولایت درجې ته رسیږي. ویغفر لکم ذنوبکم، او بخښنه به وکړي الله تاسو ته ستاسو د ګناهونو. والله غفور الرحیم، الله بخښنه کوونکی او رحم کوونکی دی. دا خو ډېره اوچته مرتبه ده. د پسې اوس د دویم آیات کې الله یو بله مرتبه ذکر کوي چې هغه هر مسلمان دپاره فرض او لازم دی چې دا به کوي. د دې نه ښکته هغه کفر دی او بېدیني دی. قلو فرمایا اطیعوا الله، تابعداري وکړئ د الله، دې ته اطاعت مرتبه وایي. مخکې کومه مرتبه ذکر شوه؟ اتباع. اوس د اطاعت مرتبه الله ذکر کوي. اطاعت څه ته ویلی کېږي؟ اطاعت دا معنا نبی علیه السلام چې کومې خبرې کړي چې دا وکړه زما امته، دا به ته کوې. که دا دې ونه که نو بیا پوه شه چې ته د دین په لاره او د اسلام په لاره نه روان. نبی علیه السلام چې د کومو شیانو حکم کړی دی هغه به ته کوې. یو د نبی علیه السلام افعال دي، کارونه دي، هغه چې په کومه طریقې سره ژوند کړی. یو د نبی علیه السلام اقوال دي، ویناوې دي چې نبی علیه السلام دا فرمایلی چې امت ته دا به کوې. مونځ به کوې، مثال خبره، روژه به نیسې، دا کار به کوې. دا نور چې څومره نبی علیه السلام فرامین دي او حکمونه دي، دغه حکمونه اطاعت د الله، یعنی الله رب العزت د حکم کړی دی، دغه اطاعت باندې کوم انسان روان نشي نو الله وروستو خپله فرمایي. قلو فرمایا اطیعوا الله، تابعداري وکړئ د الله، والرسول، او د رسول. الله چې کوم شی حکم کړی دی او ته د هغې اطاعت ونه کړې، د الله تابعداري دې ونه کړه، نو فإن تولوا، که چېرته څوک واوړېده، فإن الله لا يحب الكافرین. الله څه فرمایي؟ الله د کافرو سره مینه نه کوي. معنا دا ده چې دا انسان د اسلام د درجې نه ښکته ځي. بیا